Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to JIM Online Academy. I am Muhammad Yusuf, your English lecturer. In previous lecture, we just talked about the types of alphabet letters. But in today's lecture, I'm going to teach you the types of alphabet with all details, with all definitions. The alphabet letters, types of alphabet letters ویل او د alphabet تعریف مو واخیسته. په نن درس کې هم راځو د alphabet letters are types او د هغه ټول تشریح سره تعریفونه سره اخلو. موږ ویلو چې alphabet letters په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو as a form دی او بل چې دی as a sound دی. د فارم له لحاظه به موږ ویل چې capital letters دي او small letters دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو capital دی او بل small letter. Capital letter اوس راځو تعریف اخلو. Capital letters کوم تور ته ویل کیږي؟ Capital letters are those letters which are big in form. Are those letters which are big in form. هغه توري دي کوم چې په شکل کې څه اوسي موږ سره غټ اوسي. For example موږ یو مثال ورکو لکه A B C. ګورې دې شکلونه څه دي موږ سره غټ دي. They are big in form. په شکل کې غټ دي خو small letters سره به فرق څه دی؟ Small letters څه دي موږ سره؟ Are those letters which are small in form. کوم چې څه دي په شکل کې کوچني دي. For example لکه موږ لیکو A B C. نو د کوم شکل غټ شو د دې تورو شکل غټ شو کنه د دې خاطر موږ څه وایو capital letters وایو او small letters موږ سره دا هم د دې شکل چې دی کوچنی دی نو ځکه ورته small letters ویل کیږي خو فنکشن چې دی جدا دی به د capital letters خپل خاص د استعمال ځای لري او small letters هم خپل خاص د استعمال ځای لري چې دا غوښ خو د انې تاسو زوای ما چې capital letters د جملو په سٹارټ کې راځي هر کله چې تاسو یو جمله شروع کوئ نو جمله سٹارټ باید په چیو شي په غټ توري وشي for example ځلی کما چې He is Ali. هغه څه دی؟ هغه علي دی. نو جملې سٹارټ دی کنه سٹارټ باید په چی وشي په غټ توري باندې وشي بل خاص نومونه باید تاسو همیشه په غټ تورو باندې ولیکئ لکه ځلی کما علي علي خاص نوم دی نو باید چی وشي په غټ تورو باندې ولیکل شي اوس هم راځو د ساوند له لحاظه موږ ویلو چې په درې برخو ویشل شوی دی چې یو واول لیټرز سیمي واول لیټرز او کانسوننت لیټرز ها اوس راځم اول واول لیټرز کوم ته ورته ویل کی واول توري هغه توري دي کوم چې کله موږ تلفظ کوو زموږ په غږیز سیستم کې بندښت ناراضي او په انګلیسي کې لکه 10 طریقو are those letters which have steady sound in a word کوم چې لري خپل خاص غږ لري او اس کله هم خپل غږ نه بندي او کله چې موږ دا تلفظ کوو زموږ په غږیز سیستم کې اس کوم بندښت نه راځي لکه پنځه توري دي موږ وایو A E I O U پنځه توري دي ګل تاسو تلفظ کوئ اس کوم بندښت تاسو په تلفظ کې نه راځي بل راځو سیمي واول لیټرز دا کوم توري دي are those letters which are sometime vowel and sometime consonant کوم چې هغه تاسو consonant letters are those letters which do not have steady sound in a word کوم چې چین لري خاص یا ثابت غږ نه لري په لغات کې او دا چې موږ سره نون نستوري دي چې دا راتلونکي درسونو سره په تفصیل سره بیا وایو نور درسونه ها اوس هم راځو د word section ته د لغاتونو برخه ته د لغاتونو یې وایم تاسو ما په تکرار کړئ read write listen speak study اول راځو ا تورې د چې د پښتو ژبې له تورې سره سره مشابهت لري ا تورې د الف او عین تورې سره مشابهت لري ب تورې د ب تورې سره مشابهت لري س تورې چې د همدارنګه د کاف او سین سره د تورې د دال او دال سره ای تورې د ی او الف سره اف تورې د ف سره د جیم ګ او غاف له تورې سره مشابهت لري اچ تورې چې د ه او ه د چمې سره مشابهت لري آی تورې چې د ی تورې سره مشابهت لري ج د ج او ژ سره مشابهت لري د کې تورې چې د کاف له تورې سره مشابهت لري ال تورې د لام له تورې سره مشابهت لري ام تورې چې د میم له تورې سره مشابهت لري ان تورې چې د نون له تورې سره مشابهت لري د او تورې چې د واو او عین تورې سره مشابهت لري د پی تورې د پ تورې سره مشابهت لري د کیو د قاف سره ټی د ت توي سره یو د یو او عین سره وی د او سره دبلیو هم د او سره ایکس د کاف سین او زی سره او وای تورې چې د ی تورې زنن راځي کورنۍ دا چې په دغه لغاتونو کې چې موږ تاسو درکړي دي کې به تاسو شو کې جملې جوړې کې